نو ما عرض دا کو دا تمام د الله رب العزت د قدرت نخي او نشانات دي ته به مونږ ګورو نو الله به پیژنو او چې الله پیژنو نو الله سره به محبت پیدا کیږي نو ما عرض کو امام ربيعة الرائي دا صرف دې لپاره عرض کوم واعظ او نصيحت په دې واقعیا کې ډېر دی خو دې غرض د پاره ذکر کوم چې معرفت سره محبت پیدا کی دا امام ربيعة الرائي د مور په حمل کې د پلار د فروخ دا د جهاد په سفر کې لاړ او چې د جهاد سفر ته روانېدو نو د خپل بیبي ته اهلیه ته وای 30,000 درهم ورته ورکړوي د زم پته لګی نه جهاد دی شهیدېږم با که واپس به ژوندې راځم نو کله راځم پته نه لګي تر دې نه خرچه کوه چې بیا زه راشم بیا به خبرې کوو دی لاړ او راځي واپس 19 کاله بعد دې جهادي سفر کې 19 کاله د بهر تیر کړ الله رب العزت دا غد بیبینا دا اهلینا چې کوم عمل د راتلو په وخت کې راغې په خېټه او بچی ته الله پیدا کړ الله بچی پیدا مور دیندار و خيار و د بچی تربیت وکړو اعلی تربیت وکړو بچی عالم شو اصل تربیت د خپل بچی دا نه دی چې د جائیداد ولا ډیر پیدا کا مال ولا ډیر پیدا کا اصل تربیت دا دی چې تخپل بچی دیندار کا او دیندار راضی د الله په پیژنګلو باندې پیژنګلو راضی په علم باندې بچی عالم کا خلق ته دا علم سخکارینا دا علم پشان لوی نعمت بل نشتا پای علم چو شمع باید گداخت تو فرسے پہ گئے نو پہ گئے پای علم چو شمع باید گداخت کہ بی علم نتوا خدا را شناخت ترجمہ دادا علم پسی محنت کا حاصلیے کا کوشش کا ځان ستړی کا او داسې ځان ستړی کا لکه شمع چې بلیږي نو هغه بلیږي ختمیږي او رڼا خلق لور کوي د علم پسې لکه د شمع په شان ځان ویلې کا کہ بے علم نتوا خدا را شنا کہ دا علم نہ بغیر دا اللہ معرفت نہ حاصلی گی دا اللہ شناختہ پی جنگلوم نہ حاصلی گی ما عرض کہو اگا بی بی دا اخبر بچے عالم لوے عالم شو لوے محدث شو د بیبي خاون واپس 19 کاله بعد راغی چراغ حالات پوری لارې کوسیم بدلی دي آبادیم بدلی دي ګرځې را ګرځي خپل کور یې وپېژند نو کور ته ورجو شو پرلی باندې سور دی نیزه په لاس کې ده نو په سورلی سور دی نیزې ته
گزار ورکو په دې ور باندې داسې ورې کولاو کړ چې ورې کولاو کو دی گزار ورکول سره ور ډزم وکړلو کور نه یو سړی را روان شو چې څوک دی ورله ډز ورکړ اچراغ ورته ویل یک بخته ته څوک چې زما دې ورله دې ډز ورکړ دا خو زما کور دی دی ورته وی نه دا زما کور دی ته څوک چې په دې کور کې دننه دواړه خپلو کې سرانګوچه شو دا چې راغلی دی دا خو فروخ دی د امام ربیعه پلار دی او دا چې په کور کې دی او دې سړي سره الجا شو دا امام ربیعه الرای دی یو بل پیژني نه د امام ربیعه الرای مور آوازونه واورېد وی دا خو زما خاوند دی پلار ازوی بانے آواز کو یو بل سرول جاوے گے ما شور مکوے بچی تو وی بچیا پارام شدا دے پلار تے وی سڑیا پارام شدا دے زوی دے دا دے زوی دے پلار چی پیشو جدا میں زوی دے زوی پیشو جدا میں پلار دے یو بل تور ترغاڑا و تو دوڑا پجڑا شو اور دین اندازہ لگویا چې یو بل پیژندلی نو یو بل ته سویلی جګړه کوله او چې کله یو بل او پیژندل یا یو بل ته ترغاړو دي مینه ده محبت ده خوشحالی ده د امام ربیعه الرای مور دا شپه ده سبا کیږي خاوند بی بی نے تپوس گئی د امام ربیعه الرای پلار د خپل بی بی نه د امام د مور نه پوښتنه کوي بی بی تا تما 30,000 دینار پر خو دی و د ټول ختم کړی دي کته پکې شتا هغه څنګه دی بالکل امانت دی یې ښه سار شو خاون ته وی جمعه تلاش مسجد نبوی ته پوزګو مسجد نبوی کے منظم کا دمانزن پر بیا درس حدیث کی گیا غی کی شامل شا غی کی شامل شا ویڈے رخد لاڑ منظم کو درس حدیث شروع شو استاد دی حدیث پاک کوئی شاگردان دخلے دنیا ورتناس تلا امام مالک رحمت اللہ علیہ غند شخصیت پا کے ناس دے استاد پا دے خپل سربا نے رومال یا صادر را چولے دے چار چاہتے پتہ لگی گی نا بالکل چی قریب و تسوکوی اغیتے پتہ لگی گی چی او طرف اخوا دیخواوی پتہ لگی گی کتا تو خیال کری اسم دا عرب و امامان چی دی آئی پا دے سر باندی رومال واچی بس آزان دا سے پٹ را پٹ کی گئی اس دا سڑے حیران دی چیر دا خو سومر لوی عالم دی دا دون دنیا ورطناستا دا دا شاگردان دی ورطا دا حدیث پاک درس ورکی دا خودیر خوش قسمت انسان دی دیوز پا دی تجسس کے دی تلاش کے دی چی دا دیسو کو جب خوی اگورم نو دیو تا دا سرا قریب کی گئی چرا قریب شو ورطا دیوی وی دا خود نماز زوی دی دا خود نماز زوی دی بے انتہا خوشحال شو چا اللہ پاک ماتا دا سر زوی را کردی دی دے امام ربیعت الرائے پلار کور دی خدا ورتوی موز دیو کو جماعت کی وے آو وے درس کے میں شامل شوے آو وے درس سنگو وے چمشا خدا دا خو عجیبہ کار شوے دیکھنا وے سنگا وے دا خو زمونگا غزوی لگی او درس حدیثی ورکولو
دنه خو ډېر لوی سړی جوړ شوی دی. ښځې ورته وې تا ما نه بېګا تپوس کړی دی هغه 30,000 دینار هغه دینار مې په دې بچي له ګوري دی او دغه شی مې ته نه جوړ کړی دی. وی کمال دې کړی دی. عرض مې دا کو الله پاک د هغه ښځې د تربیت په نتیجه کې د هغې د کوشش په نتیجه کې د هغې زوی دومره لوی انسان جوړ کړ. مونږ ته نن د خپل بچي د علم په خرچ کې پیسه خرچ کول ناکاره ښکاره کېږي، پروا هم نشته. بھائی ته زوی ډاکټر جوړ که خو د علم نیم خبر کا، دین نیم خبر کا، انجینیر جوړ که خو د دین نیم خبر کا، چې څه ته نه جوړی هغه ته نه جوړ کا، خو دیندارم کا. د الله غفلت والا بچی ته مه جوړوه، او که د الله غافل بچی دې ته نه جوړ کو بیا به دا بچی په دنیا کې نه. او دا مونږ هر وخت ګورو دا څیزونه، دا مونږ ګورو. الله رب العزت دې مونږ ته پوهه نصیب، الله پاک دې زمونږ اولاد دینداره کړي، د اولاد دې الله زمونږ عالمان کړي. ګوره امین هم صحیح نه وایي، ما ته پته ده. وی پیجنم دے غلچ پا بڑا کی دی پیاز دی، پیجنم دے غلچ پا بڑا کی دی پیاز دی، نم دے اسلام اخل نور دے بلچا سر راز دے. واخر دعوانا الحمدللہ.